السلام علیکم مقدمو لیدونکو ستړي مسئ بیا هم زموږ د سفر جریان تر وردګو ولایت پورې را رسېدلی دی او تاسې ځینې تصویرونه ولیدل چې ډېره طبیعي ښکلا وه دلته شنې منظرې دي او په طبیعي لحاظ باندې هم غرنی دی او هم خورا ښه شین لري دا ورونه چې ولاړ دي د دغه ځای اوسېدونکي دي دا چې دا کومه ولسوالي ده د جلمیز ولسوالۍ ده لاله اول به ستړی مسئ وکړو جوړ ستاسې نوم ملک سیف الله ده سیف الله خانه د دغه ځای اوسېدونکي یاست دا تاسې وایي چې جلمیز او دا په کوم ولایت پورې اړه لري میدان وردګو پورې میدان وردګ ولایت پورې په عموم کې دلته څه شي کرل کېږي په زراعت په زراعت کې کرل یې که میوه میوه یا نور هر شی حاصلات دلته حاصلات غنم کېږي کچالان کېږي پسې ګلپیان کېږي هر څه کېږي میوې مڼې لري سردالان لري شفتالو لري توت لري چهارمغز لري او یوه بله خبره چې ستا د وردګو ولایت خلک دغه پس پخڅې ورته وایي دا خام دیوال دغه د خټو دیوالونه خورا ډېر منظم وي په دې کې څه خبره سته یاره دا خو له پخوانه پاتې دي نو ښه خو دا اوس چې راتېرېږي نوي کارونه سوي هغه هم دوی هم د پخوانیانو څه زده کړي ستاسې نوم څه شي زما نوم احمد خان ده احمد خانه تاسې هم د دې ځای اوسېدونکي وروره او څه کاروبار والا همدالته په دې وطن یاست همدالته دا خپله دهقاني میقاني کوو دهقاني لري ښه څه شي دي کرلي دي والا چې هم نه دي کرلي مونږ خو دا مځکې باغونه دي ذاتي سوری دی لاندې داسې لږ لږ کچالو دا شیان هم کرلي دي په اختر کې چیرې ولاړې اختر کې والا همدغه خپل وطن کې ګرځه همدغه هلته ذاتي نور والا که چېرته تللي یاست ته راته ووایه د دې ځای خلک د اختر دود او دستور یې څنګه دی د اختر ورځ څنګه راپیلېږي والا د دې چې هماغه سابق غوندې دود او دستور یې ده ذاتي چې دا اخترونه کوي ذاتي یو د بل کره ورځي ذاتي همداسې ګرځي سره کومې میوې راوړي په اختر کې والا خو همدغه وچې میوې دي راوړي ذاتي همداسې لکه بادام و میز دا شیان ذاتي کلچې و کیک و دغه شیان و تشکر خیر اوسې مننه اسم سید اکبر سید اکبر خان تم د دې ځای اوسېدونکی ښه نو په کار باندې لګیا اختر دې نه دی کړی که څنګه والا خو مجبوری سے هم دوستان میاد موتورسیکل خراب میشه مجبور کاروبار دې څنګه دی والا شکر است خوب است بیادر جوړ دی خوب است میلوان چې راځي دلته دا خلک د هغو گزاره څنګه ده برخورد چطور است والا خوب است بعد نیست خوب است بیادر مردم های شریف است بعد نیست میرا کسی مشکل داشت مشکلش حل میشه انشالله کسی نیست بیادر بخیر باشی چیتا بالا سپورته تشکر خوشحاله اوسئ ډېره مننه
د وخت په خامخا په شپه بدلېږي ورځ او رڼا څنګه راوګرځوم احمد فاني د حال له چا وپوښتم د بام هوا